الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له لا ضد له ولا ند له لا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा
على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. قابل قدر عزت مندو مشرانو کشرانو، اللہ جل جلالہ وعم نبالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ، دا تمام مسلمانانو دروجی پا مبارک میاش کی سمر اعمال کی گی. دا قرآن پاک دا تلاوت، دا ذکر اذکارو، دا جمع سر دا منسکولو، طول عبادات اللہ پخپل دلبار عالیہ کی قبول و منظور کی. زمائی عزت مندو، دا رمضان المبارک رنبنے جمعہ او دا دی میاشتی یو فضائل لی او یو مسائل لی. نو فضائل دادی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رمضان دا راتلو نمخ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تا خطبہ و فرمائلہ بیان ورطو کو دا رمضان نمخ کی دوی رمضان دا پارا تیار کرا او دا صحابہ پا ذریعہ دا قیامت پوری جو سمر مسلمانان دی نو دیر طولو تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خطبہ او بیان را رسید لے دی. نبی علیہ السلام صحابہ تو فرمائل صحابہ پتاسو یومیاش را روانا دا عظیم دیر الوی میاش دا، دیر الوی میاش دا، دا عظمت پا لحاظ، دا الویوالی پا لحاظ، دا اعمال پا لحاظ دیر الوی میاش دا. بیا حضور علیہ السلام فرمائل چی ہوا شعر الصبر، دا دا صبر میاشتا، دا صبر میاشتا. نو صبر یو خودی تا ہوئی چی انسان خپل نفس دا خواہشاتو نا خوڑنو نا سکلو نا دین منی کی، یو خو صبر دا گر او یو صبر دا مانا چی دا دا برداشت میاشت دا چی کم دی دا جگڑو میاشت ندا، دا دا برداشت میاشت دا. نبی علیہ السلام فرمائل دا میاش دا دا طول میاش تو سردار دا سنگا چی دا جمعی ورز دا ورز سردار دا. نو دغا رنگی دا رمضان المبارک دا میاش دا دا طول میاش تو سردار دا. بل هو شہر اللہ، اللہ فرمائی دا زمان میاشتا، زمان میاشتا. نو میاش جا خطول دا اللہ دی
ورځې د الله دي میاشتې د الله دي کلونه د الله دي الله وی دا زما میاشت ده ما یو ځل تاسو ته یو حدیث ویلو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د رجب میاشت دا د الله ده د شعبان میاشت زما ده نبی علیہ السلام فرمایي زما ده او د رمضان میاشت زما د امت ده دلته کې الله فرمایي دا زما میاشت ده مانا دا چې زه به په دې کې خپل انتهایی رحم او کرم کوم او بل تاسو ته ما یو ځل یو خبره بله کړې وه چې د کوم څیزه نسبت الله ځان سره وکړي دا زما دی دا زما دی کوم څیز چې الله ځان ته منسوب کړي چې دا زما دی نو دا د هغه څیزه د عظمت او د لویوالي طرف ته اشاره وي چې دا څیز ډېر معظم او ډېر لوی څیز دی لکه مثال درکړم د قرآن پاک ته مونږ دې ته کلام الله وایي د الله خبرې کلام الله کتاب الله د الله کلام دی د الله خبرې دي اوس دا د الله کېدل دا د الله د طرف نه د دې کلام د الله د کتاب د عظمت او د لویوالي طرف ته اشاره ده چې دا کتاب ډېر لوی کتاب دی ډېر د عظمت والا کتاب دی ځکه چې د دې کتاب نسبت الله ځان ته کړی دی یا بل مثال درکړم دا ټول کورونه دي ټولې کوټې دي دنیا کې څومره کوټې دي څومره آبادۍ دي دا ټولې د الله دي او زما استاد دا کورونه چې کوم دي دا اچھا دي زما استاد دي دا د الله دي لیکن الله د یو کور نسبت ځان ته کړی دی هغې ته وایي بیت الله شریفه الله وایي بیت الله زما کوره زما کوره نو دا زما کوره دا د الله رب العزت د طرف نه د خانه کعبه او د بیت الله د عظمت طرف ته اشاره ده چې بیت الله ډېر لوی مقام دی بیګا مې کتاب کته یو خبره بل رااله وایي د روژې مثال وایي په کال کې 12 میاشتې دي 12 میاشتې دي د روژې سره د الله ډېر محبت دی وایي د دې روژې مثال ډېر ناشنا مثال دی وږه مولکې خو ځان پې پوه کړو نو عجیبه خبره ده وایي د دې مثال د حضرت یعقوب علیه السلام د 12 زامنو دی د یعقوب علیه السلام 12 زامن دي 2 زامن د یوې ښځې نه دي یوسف علیہ السلام او بنیامین دا د یوې ښځې نه دي او دا 10 زامن چې کوم دي دا د بلې ښځې نه دي نو د حضرت یعقوب علیہ السلام فطری طور باندې د حضرت یوسف علیہ السلام سره محبت ډیر زیاتو یوسف علیہ السلام خو دومره خو چې دارون رااله او یوسف علیہ السلام بارک پلار ته وی یعقوب علیہ السلام ته وی دا یوسف علیہ السلام ستا ډیر زیات خوښ دی او ستا ورسره ډیره مینه ده نو د دې څه وجه ده هغه هم ستا زوی دی موږ هم ستا زامن یو هغه سره هم ډیر زیات محبت دی اول یې خپلو کې میټینګ وکړه وی دا یوسف علیہ السلام زمونږ د پلار ته ډیر زیات خوښ دی نو داسې کوو چې دا خوښ زوی د دې پلار نه جدا کوو دا ختمو
د مرګ بندوبست یې وله وکړ او بیا مشر یهودا پکې و هغه ورته نه وجل خو چې کوم دی ناحقه د چا وجل خو جرم دی داسې وکړو چې چاته به لرې بیرته یوسو بهرحال میټینګ یې وکړو تدبیر برابر کړو راغلی یوسف علیه السلام باره کې پلار ته وایي دی مونږ سره ولېږه دی مونږ سره ولېږه ارسله معنا غدا سبا یې مونږ سره ولېږه یرتع ویلعب خوراکونه به پې وکړو سیل له به لاړ شو چکر به ووه په ټور به لاړ شو هلته کې به چې کوم دی ښکار هم وکړو او فروټ مروټ میوې به وخورو نو یعقوب علیه السلام ورته وفرمیل انی لا یحزننی ان تذهبوا به زه به دې خبره خفه کېږم چې دې زمانه جدا کوې دې زمانه لرې بوځې نو د ده 15 منټه جدا کېدل هم زه نشم برداشت کولی زه په دې خفه کېږم او یو خو دا چې زه د ده جدایي برداشت کولی نشم دې د ځان نه لرې کول دا برداشت کولی نشم بل واخاف ان یاکله الذئب زه یریږم چې دی به شرمخ وخوري دی به تا خو ځنګل ته دی که نه ځنګل کې به تاسو په خپل کیل کود باندې شروع وې په خپلو لوبو ټوکو به شروع وې او دی خو ماشوم دی نو دی به دنه شرمخ وخوري دومره پورې خوښو دومره محبت یو خو چې کله حضرت یوسف علیہ السلام دوی لرے کا کوئی تے لڑا کا داغا اللہ حفاظت ہو کا دا غلام پا حیثیت پا قافلے والو بانے خرچ شو بیا مصر تلاڑا عزیز مصر واغشتا دا مصر خزی جکم دے پا یوسف علیہ السلام باندی دا عشق و دا محبت کے مبتلا شوا پا یوسف علیہ السلام عاشق شوا نو الزام پہ لگولو اگرچہ یوسف علیہ السلام پا الزام کی بری دے خود دے خبر دا خاموش کول دا پارا دا دے خبر تا دا ہوا ورکولنا دا بچ کے دو دا پارا یوسف علیہ السلام بارہ کی فیصلو شوئے دے جیل تولے گئے دا ټوله مسئلې درونو د وجه نه شروع شوه که دوی کوی ته نه وی غورځولې دوی په قافلې والو خرڅ کړی نه وی نو دا ټول دغه حسد او د بغض اللین داستان چلیږي نو یوسف علیه السلام جیل ته لاړه جیل کې اووه کاله جیل کې تیر کړه اووه کاله اس بیسا بی ګناه پا جیل کی چکم دے وہ کالا تیر کا بیا اللہ رب العزت چکلا دا رہائے دا پارا دا رویستو دا پارا انتظام برابر ہے نو بادشاہ خوبو کا تا خوب کے چکم دے دا اگدا لیا کہانی و لیا واقعہ دا قرآن پاک خو زمان مقصد دا چکلا یوسف علیہ السلام دا مصر بادشاہ شو منس کے سلویخ کالا تیر شو د یعقوب علیہ السلام او د یوسف علیہ السلام د جدائے پا منز کی سلویخ کال تیر شو نو دے د مصر بادشاہ شو د مصر بادشاہ یوسف علیہ السلام دا ملو شو دلتا کی چکم دے د بادشاہ خوب دا سے ہو چی وہ غویان دی ساربا او وہ غویان دی ماندہ دا ماندہ غویان لگی شی دا ساربا غویان اخری وہ وگی دی وچا وگی دا جوارو وگی او وہ وگی دی شنا چه دا وچ دی شنو سر یوزے کی نو آغم ور سر وچ شی دا بادشاہ خوب دے تعبیر والا تاوی دا دے سا تعبیر دے ویدا خیالی خبری دے منگ پا دینے پوئی دا خواست خیال دے کہ سڑی دے خبر نور دی نوی بتا سے گڑے بڑے دے نو بارحال یوسف علیہ السلام تا دا دے دا تعبیر نا خلق
عاجز شو نو هغه چې کوم کس یوسف علیه السلام سره په جیل کې و او د هغه د تعبیر ورته پته وه نو هغه ورته ما ولېږې او زه به چې کوم دی د خوب تعبیر روړم نو یوسف علیه السلام د جیل راغی او ورته وی مال د خوب تعبیر راکا یوسف علیه السلام تعبیر ورکړه د تعبیر مقصد دو چې په مصر باندې با په غیر عالم باندې با یو قادسالی راځي او هغه به وي وکاله با سالي خشکسالی راځي او قحط سالی به راځي خو د هغې نه مخکې وکاله چې کوم دی دا به د آبادۍ د فراخې ځمکه به ښه زبردست فصلونه کوي په دې اوو کالو کې چې کوم فصلونه وشي کمې غلې وشي نو دا به بیا په دې اوو کاله کې اوو کاله پس به بیا قحطسالي راځي او بیا ثم یأتی عام بیا به یو کال راځي فیه یغاث الناس چې په هغې کې به خلک فریاد ته راځي او مصر کې به غلې وي په مصر کې به چې کوم دی غلی ډیری وي نو خلق به د گیر چاپیره د اطراف عالم نه به خلق راځي د مصر نه به غله وړي مصر سره به کاروبار شروع کی نو مصر به د پیسو په لحاظ باندې مالدار شي خلکو له به غلې ورکوي بهرحال دا وګود تعبیر د وګوده خبره ده خو قحطسالي راغله گیر چاپیره د قحطسالۍ اثرات چې کوم دی کنعان ته مو رسېدل کنعان د حضرت یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام خپل کلی دی کنعان ته قحطسالي ورسېده نو یعقوب علیه السلام زامنو ته ویلان شي او په مصر کې چې کوم دی غلې شته دی مصر کې غله راوړئ دلته یوسف علیه السلام د غلې دپاره قانون دا جوړ کړی چې یو سړي له به د اوښه یو بار به ملاویږي زیات به نه ملاویږي د یو کس پر هیډ د یو کس په سر باندې به د اوښ یو بار غله ملاویږي نو حضرت یعقوب علیه السلام 11 زامن راولېږل 11 زامن راولېږل 11 د اوښ بارونه به راوړی نو چې کله مصر ته راغله نو فعرفهم یوسف علیه السلام خو ورونو وپېژندل وهم له او د هغوی دارونه د یوسف علیه السلام دپاره نه پوهېدونکي نه پېژنده یوسف علیه السلام نه پېژني چې دا څوک دی د مصر بادشاه دی خو یوسف علیه السلام خو وپېژندل چې دا زما ورونه دي اوس زړه کې راغله چې دا رور ته دې په څه چلي ساروم زما چې کوم خپل رور دی دا ته په څه چلي ساروم د هغې دپاره الله له تدبیر وښوده بارونه یې ډک د بادشاه چې کوم جامو هغې راواغېسته د بنیامین په بوجۍ کې کېښوده چاته وی دا پکې پټ کې دی د سرو زرو جامو چې قافله روانه شوه اوښانو باندې بارونه بار شو اعلان وشو وی هلکه د بادشاه جام ورک دی د بادشاه جام ورک دی هلکه واپس شي جام هم نه دی وی نه جي نه وی مونږ د پیغمبر بچیو وی ښه تاسو د پیغمبر بچی د چا بچی وی چې مونږ د حضرت یعقوب علیه السلام بچیو یعقوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نسې دی زمونږ ټول خاندان پیغمبران دي او مونږ خو چې کوم دی مونږ غلا نه ده کړې وی لکه زه خو هم داسې نه یم چې تاسو غلا کړې خو زه به لکه تالاشي بالم اجازت دی وی والې تالاشي والې وی ښه که چېرې تاسو سره زما د جام برآمد شو او زما د غلا تاسو سره ښکاره شوه نو څه به هغې ورته وی زمونږ د پلار یعقوب علیه السلام قانون دا دی چې چا سره د چا غلا برآمد شوه نو دا غل د دې مال د مالک غلام شو دا د هغه شو یوسف علیه السلام ورته وی زما د مصر زما قانون دا نه دی خو چون کې تاسو وای چې موږ د پیغمبر بچیو نو زه ستاسو د پلار په قانون باندې به تاسو سره چلیږم د یعقوب علیه السلام چې کوم قانون دی که غلا د څخه برآمد شو نو هغه کس به زه ایساروم هغه زما غلامي وی ټیک ده تالاشي یې واخېسته نو هغه په خپل ایښې و پکې نو جامه د ټولو تالاشي مخکې واخېسته د بنیامین هغه بوجې هغه یې رستو کړې اخري کې وی هلکه د ده لمبر دی چې
بوجه کولو کړه جام پکېو چل خو درکې شته که نو چل الله وی کذالک کدنا لیوسف الله وی دا چل یوسف علیہ السلام ته ما ښودلو دا تدبیر ورته ما ښوده څنګه چې حضرت ایوب علیہ السلام ته الله تدبیر ښوده بیمارو او ښځې چې کوم دی بغیر د اجازت نه د مجبورۍ نه چاته مخ ښکاره کړی یعقوب علیہ السلام ورته وی ایوب علیہ السلام ورته وی ښځې تا زما د اجازت نه بغیر مخ ښکاره کړی سل چوکۍ به دې وام سل چوکۍ به دې وام که زه جوړ شم نو دا زما منښته ده چې زه به تا سل چوکۍ وام نو چې کله جوړ شو خاوند ښځې ورته وی خپله منښته پوره کړه سل چوکۍ الله جبریل راولېږه الله جبریل راولېږه وی ایوب علیہ السلام دې ښځې اتلس کال ستا خدمت وکړه ستا دپارې مزدوریانې وکړي دا د وهلو ښځه نه ده دا د الله د دې ښځې ملګرتیا وکړه وی چل درته زه ښیم چل درته زه ښیم یو سل چوکۍ راواله یو سل ډکي راواله کانټه ترې جوړه کړه کانټه ترې جوړه کړه الله وی دا قسم چل ورته ما وښوده د قسم نه د بچ کېدو چل ورته ما وښوده سل چوکۍ راواله کانټه ترې جوړه کړه دې ښځې له په یو ځل ناخوشې کړه ښځه به خوږ نه شي او سته به د قسم نه خلاص شي تا سل چوکۍ قسم خوړلو الله وی کذالک کدنا لیوسف برحال حضرت یوسف علیہ السلام وی ستاسو د پلار په قانون باندې دی زما غلام شو هغوی ورته وی خپلو کې میټینګ وکړې دا به څه کېږي یوسف علیہ السلام زمونږ د لاسه ورک شوی اوس د هغه سکر ور دویم ورور هم زمونږ د لاسه چې کوم دی دلته پاتې شي پلار ته به څه ویو نو دوی ورته یا ایها العزیزو اے د مصر بادشاه ان له ابا شیخا کبیرا د ده یو بوډا پلار دی او په ده باندې سترګې غړی د ده یو بل ورور اچا ته پخوا شرمه خوړلی شرمه خوړلی نو دا ورور باندې هغه پلار سترګې یخی او د بلکل د پلار د سترګو تور دی نو خیر دی فخذ احدنا مکانه مونږ کې یو کس واله او دی پرېږده مونږ یو کس ځان سره که هغې ورته معاذ الله د الله پناه دا تاسو څه وایې لا تزر وازرة وزر اخرى د یو کس ګناه به په بل نشي ورچولی او هلته تاسو وایې زما د پلار قانون دا دی د یعقوب علیه السلام نو زه خو معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده بهرحال دا به انشاءالله بیا چرته تک لو یو قرآن پاک احسن قصص ته ورته بیا دوباره راله او بیا پته ولګېده وروڼو ته هم پته ولګېده یعقوب علیه السلام ته هم پته ولګېده هغه ته مخکې پته وه وی انی اعلم من الله ما لا تعلمون ما ته د الله طرف نه مخکې علم و چې یوسف علیه السلام جمدی دی او ما سره به د هغه ملاقات کېږي بهرحال نو چې کله خبره ښکاره شوه پته ولګېده نو دا 11 وروڼه او مور او پلار دا حضرت یوسف علیہ السلام له په تخت باندې یوسف علیہ السلام په تخت ناستو او دوی ورته په سجده پرېوتل دا سجده د عبادت نه ده دا سجده د تعظیم او مخکې شریعتونو کې جایز وه بهرحال چې کله پته ولګېده نو 11 وروڼه دا 10 وروڼه دغه ته وایي پلار ته یعقوب علیہ السلام ته وی یا ابا نستغفر لنا اے زمون پلاره مونږ د پاره د الله نه بخښنه وغواړه مونږ د الله نه بخښنه وغواړه نو پلار بخښنه وغوښته او بیا یوسف علیہ السلام هغوی له بخښنه وکړه نو الله جل شانه د هغوی بخښنه وکړه نو مثال داسې شو چې د یوسف علیہ السلام دی 12 وروڼه دي د رمضان د کال 12 میاشتې دي څنګه چې د یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام په بخښنه غوښتو الله د 11 وروڼو غلطۍ معاف کړي الله رب العزت د رمضان د وجې نه د روژې مبارکې میاشتې د وجې نه د 11 میاشتو ګناهونه الله په دې میاشت کې معاف کوي الله جل شانه دې زما او ستاسو معافي نصیب کړي په دې میاشت کې ماته ګورې نبي علیه السلام فرمایي وی دا هو شهر دا یو میاشت اوله رحمت ړومبنې 10 ورځې رحمت دی و اوسطه
مغفرة او درمیانه لسره دی مغفرت دی بخنه دا و آخره اخیری لسره دی عتق من النار دا دوزخ نه ازادی دا. الله جل شانه دی ټول مسلمانان له توفیق ورکړي چې الله پکې راضي کو عبادت پکې وکړو الله ته پکې جړو کو د یولس میاشتو نافرمانه ګناهونه اپ دې مشکل لله رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.